الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې د یو سړي د دروغجن کېدو د پاره دا خبره کافی ده چې هیڅ یو خبره واورېدله بس دی در بله ځای رسوي. یعنی د یو سړي د دروغجن کېدو د پاره دا خبره پوره ده چې هر اورېدلې خبره دی مخته بیا بیایي، نه د هغه خبرې تصدیق کوي چې آیا واقعي دا خبره صحیح ده او که غلطه ده، بس صرف اورېدلې ده بس بیا بل ځای ته رسوي. نو دا غټ کذاب او دروغجن دی. نن چې موږ په خپله معاشره کې وګورو ډیر کسان در دغه حدیث لاندې راځي، که پر واټساپ وګورئ، که پر فیسبوک وګورئ، که پر یو بل ځای وګورئ، بس خبرې به شروع وي، نشریات به شروع وي. دا تحقیق نشته چې آیا واقعي دا سړی ورک دی که نه دی، آیا واقعي دا سړی مړ دی که نه دی، آیا واقعي دغه سړی داسې دی او لکه دا بل سړی چې وایي که نه دی. هسې یې واورېدله بس خبره مخته نشر کوي، یو په یو پسې خبرې کوي، بل په بل پسې خبرې کوي. دا ټوله دروغجن او کذابین دي. چا په واټساپ کې یو خبره ورته راولېږله، پلانی مولوي صاحب خو داسې دی، د هغه خبرې مه اوره. اوس دغه ویلو والا هم دی نه پېژني، بس دا بل ځای نشر که، بل ځای نشر که، بل ځای نشر که، بل ځای نشر که. حالانکې دی دا دین ګڼي، دی چې وایي زه دین کوم، او د نبي علیه صلات وسلام د فرمان مطابق دا کذاب وي، دروغجن وي. تحقیق یې نه دی کړی چې ایا دا کوم سړی چې دا خبره کوي دا واقعي داسې ده او که نه ده، بس واورېدله بس بله پرې ورسوه، بل واورېدل د بله پرې ورسوه، بل واورېدل د بله پرې ورسوه. دا څومره بغیر تصدیقه چې نشریات کوي څوک، دا ټوله کذابین دي. کذابین په دروغجنو کې شامل دي، دروغجن دي، او پر دروغجن باندې د الله جل جلاله لعنت وي. نو په کار دا ده چې هر خبر هر شی تاله راسي، ته اول د دې تصدیق وکړي ایا دا واقعي داسې ده او که نه ده. بس هسې پر فیسبوک او پر واټساپ او پر میډیا او یا په کلي کې یا په مسجد کې باندې یا په یو دکان کې خبره اورېدلې ده، نه به خبر پلانی کار داسې سوی دی، هغه نه یې سم نه یې سوي. نو دا ټوله د حدیث په رڼا کې کذابین او دروغجن خلک دي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارني نبوي حدیث ته غوږ واست.